مونږ چې کله په پښتو کې وایو چې ستاسو څه کار کوي، ستاسو څه کار کوي، نو دا به مونږ په انګریزي کې څنګه وایو؟ مونږ به وایو what do you do for living، what do you do for living. او د دې په جواب کې به مونږ وایو چې زه سبق وایم، نو په انګریزي کې به مونږ وایو I am a student، I am a student. د ستاسو ولید صاحب څه کار کوي، نو زه به په انګریزي کې وایم what is your father occupation، د ستاسو پلار یعنی ولید صاحب څه کار کوي، نو په جواب کې به زه وایم چې هغه یو ټیچر دی، he is a teacher. او که چېرته زه ووایم چې هغه یو ډاکټر دی، he is a doctor. ستاسو پلار څه کار کوي، what is your father occupation، he is a doctor، د یو ډاکټر دی. مننه کوم چې ما امید دی چې ستاسو به دا سینټینس زده کړي.